سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د یو چرګ د سور کولو چل درښکاره کوو، نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د ډیر یو مزیدار او خوندور چرګ چل به زده کړئ. په دې کې به د ټول نمخ کې زموږ په کاریږي یوه وړه قاشوغه سور مرچکي پاوډر، یوه نیمه وړه قاشوغه د مالګې یا د خپل ذایقې مطابق، یوه وړه قاشوغه ګرمه مساله، یوه وړه قاشوغه د دڼیا پاوډر، نیمه وړه قاشوغه کورکمان، نیمه وړه قاشوغه د چاټ مساله، نیمه وړه قاشوغه توره مالګه، دوه غټې قاشوغې د مستو، یوه وړه قاشوغه ټکېدلې اوږه او دوه غټې قاشوغې د لیمو اوبه، یوه دانه هګۍ، لږ غونته کې د خوراک زیړ رنګ، یعنې د یوې وړې قاشوغې اتمه حصه او د یوې وړې قاشوغې اتمه حصه د خوراک سور رنګ. دا ټول به د یو بل سره مکس کړئ. یو دانه غون چرګ به زمونږ پکاري، په دې کې به په یو چاقو باندې دغه سي کټونه ولګوي. دا کټونه د دې لپاره ښیي چې بیا ول مساله ورکو او د 4 غنټو لپاره به یګدو، نو چې ښه پوره مساله واخلي. بیا به په یو جوور لوښي کې کېږدئ او دا مساله به په د پاسه واچوئ او دا مساله به په ښه ووهئ. ډیر مزیدار او خوندور چرګ راځي. مساله ورته هر ځای ته ورسوئ. سر به ول په پلاستیک باندې بند کړئ او تقریبا د 4 غنټو لپاره کم از کم به کېږدئ یو طرف ته چې ښه پوره مساله واخلي. نو 4 غنټې به تیرې شوي دي، 4 ساعته. نو دا د مساله ښه پوره اغستې ده. نو کلم چې بیا راواغستو نو دا خپې به ول بیا په یو تار باندې دغسې وتړئ. اوس به یو غټ لوښي ته 2 ګیلاسه اوبه ور واچوئ او دا به وخوټ کوئ، یعنې تودې به یې کړئ. دغسې یو جال به ستاسو په کار وي. دا جال به کېږدئ چې د اوبو نه اوچت راشي، یعنې دې جال ته اوبه راونه رسیږي. نو دغه چرګ به پکې دغسې کېږدئ او دا پاتې شوې مساله به پې دغسې د پاسه ور واچوئ. د 40 منټو دپاره به یې په درمیانه اور باندې دې له دم ورکئ. څلوېښت منټه پس به بیا دغسې ښکاري. اوس یې د دې جال نه راوباسئ او د 15 منټو دپاره یې د یخېدو ته کېږدئ چې دا مساله ورپسې ونښلي. نو په یو لوښي کې یعنې یو جوور لوښي کې به تیل تاوده کړئ، یعنې غوړي، او دا چرګ به ورته بیا ور واچوئ. تقریبا د 8 نه تر 10 منټو پورې به دا یو طرف له سور کړئ.
ډیر په احتیاط باندې په بل مخ باندې بیا واړوي اته یا 10 منټه پس، ځکه چې ډیر نازک وي مات نشي. او دا بل طرف به ول هم تقریبا د 8 نه تر 10 منټو پورې په غوړو کې یعنی په تیلو کې سور کړئ. دیتا لاهوري چرغه وای. چرګ به په ډیر یو نوې مزه باندې وخورئ کو تاسو دا جوړ کو. پر اغستلو کې احتیاط کوئ چې مات تر نشي ځکه چې ډیر نازک شوی. نو دا د لاهوري چرغه یعنی دم شوی چرګ تیار شو. نو کو تاسو زمونږ دا ویډیو خوښ شوی وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول در نه هیر نشي. د دې سره زمونږ ویډیو اخر ته رسیږي. تاسو نه اجازه غواړو. د الله په امان.